اسلامي امارت په هیواد کې معیاري ښوونیز خدمتونو ته ژمن دی. پرون د پوهنې وزارت د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي چې زده کړه د هر افغان لپاره لازمه ده او دا وزارت ژمن دی چې پر هیواد کې معیاري ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې زده کړه د هر افغان لپاره لازمه ده او اسلامي امارت ژمن دی چې معیاري تعلیمي خدمتونه وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې نړۍ باید دغه وزارت د معیاري تعلیمي خدمتونو په وړاندې کولو کې یوازې پرېنږدي. د پوهنې وزارت په اعلامیه کې راغلي د پوهنې وزارت خپلو خلکو او نړیوالو ټولنې ته ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت د تعلیم او زده کړو د هر افغان لپاره اړینه ګڼي. له اقتصادي محدودیتونو سره یې 19,000 ښوونځي او 14,000 دیني مدرسې پرانیستې دي او 2.5 میلیون نجونې هم ښوونځیو ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ټولنې یا یونسکو دواړو ویلي چې افغان ښځې او نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي.